تازه زیږېدلو خوسکیانو ته په مخصوصو سطلونو کې باید په لومړي سر کې لږ تر لږه 2 لیتره ورګه چې دی دا راولوشئ او د غوا څخه او خوسکي ته په مخصوصو یا ځانګړو سطلونو کې ورکړئ. طریقه دا ده چې د 2 خپو په منځ کې به د خوسکي سر ونیسئ او د تی څوکه چې ده د خوسکي خولې ته به یې ننباسئ، لږه معمولي به تحریک کوي او بیا خوسکی کولی شي چې په خپله ورګه وخوري. د 3-4 ورځو نه وروسته بیا خوسکی کولی شي چې په خپله دغسې سطل نه یې په خپله چې هغه چوشک هم لري په خپله ترې وڅکي. خو په لومړي وخت کې باید د چوشکونو اندازه لږه لویه وي. تاسو ته ښیم چې دا څنګه دا ورګه خوري. مخکې ساعت کې ما د دې نوم چې دی دا په پایوډینو باندې زه دیوفونیک او اوس دا د دې ته زه 2 کیلو ورګه سمدلاسه ورکوم تر څو دا تغذیه کړي. د ورګو ورکول ضروري دي ځکه ورګه چې دی انټي باډي لري او قوي غذایي مواد دي. نه خوسکیان چې په کافي اندازه باندې ورګه ونسکي په هغې کې د اسهال او د تنفسي امراض د وجې چې دی په دیو کې مرګ امید ډېر زیات وي. د 2 کیلو اندازه خو د دې لپاره ضروري ده چې تاسو ته معلومات وشي چې دی باید څومره وڅښل شي څومره ونه څښي. که چېرته غوا ته پرېږدئ نو د هغې مقدار اکثره وخت نامعلومه وي، ځینې وخت ډېر څښي ځینې وخت لږ څښي. سطل باید لږ پورته ونیسئ تر څو دی وکولی شي چې د تی څوکه په خوله کې صحیح ونیسي. د تی څوکه چون غټه ده نو ځکه په ډېر چټکۍ باندې چې دی ته ورګه روان دي. د غواګانو د تیونو څوکې اکثره وړې وو، په دومره صورت دا اوس د کفایت وکړه د دپاره. نو د دې تیونو اندازه چې د چوشک اندازه غټه وي او عموما چې بیا وروسته کله شي هغه وړوکي. نو موږ کوشش کوو چې ورګه په داسې سطلونو کې ورکړو تر څو د چوشک رودلو هغه کوم حس چې دی هغه دې کې واسو او دې وکولی شي بیا وروسته د هغه نورو چوشکونو نه استفاده وکړي چې کوم واړه دي.